سلامونه مو هرکلی کوم. تاسو پام راوړم د دې مهال خبرونو ته. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د سولې پروسې لپاره کلیدي بلل کیږي. کابل او اسلام آباد د ملا برادر او خراساني په تبادله خبرې کړې دي. دا خلک دې خوش شي، نه دي بندیانوي. د اوبه او برېښنا وزارت وړاندوینه: د کابل اوبه ورځ په ورځ چټلیږي او له 5 کلونو وروسته به زهر وګرځي. در 5 سال بعد بحران جدیتر میشه. او د بیدو کسانو مال د ویشو وي. پېښور کې د افغان ملي بانک جایداد یو زورور ونیول. دا هم پوره خبرونه. ډیلی ټایم ورځپاڼې د پاکستاني چارواکو په حواله لیکلي افغان چارواکو له اسلام آباده غوښتي چې ملا برادر دې د تحریک طالبان ډلې ویان خالد خراساني په بدل کې کابل ته وسپاري. خالد خراساني په 2014 کال کې د پاکستان پوځي ښوونځي باندې له برید وروسته د امریکا په مشرۍ د ناټو افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د ننګرهار په شینوارو کې ونیول سو. د سولې عالي شورا وایي د ملا برادر د خوشي کېدو لپاره هڅې شوي، خو دا معلومات نه لري چې کابل به له اسلام آباد سره د تبادلې خبرې کړې وي. د پاکستان ډیلی ټایمز ورځپاڼې د دغه هیواد د چارواکو په قول راپور خپور کړی چې افغان چارواکو غوښتنه کړې چې ملا برادر د تحریک طالبان ویان خالد خراساني په بدل کې کابل ته وسپاري. ملا برادر په 2010 کال په کراچۍ کې د امریکا او پاکستاني پوځیانو په ګډو عملیاتو کې نیول شوی و. افغان حکومت په دې تړاو څه نه وایي، خو د سولې شورا وایي د ملا برادر په خوشي کېدو کې پخوا هڅې شوي، خو په اوس کې چې د تبادلې خبره شوې په اړه معلومات نه لري. د ملا برادر بندي کېدل یا بندي ساتل دا د سولې شورا اوس هم دا یو صحیح کار نه ګڼي او پخوا هم د پاکستان نه غوښتي وو، اوس هم د پاکستان دولت نه به وغواړي چې ملا برادر په شان خلک چې هغوی د دې ته آمادګي لري چې سولې خبرې یعنې سوله دې وشي د افغانستان د طالبانو او د حکومت او د نظام په منځ کې، نو دا خلک دې خوش شي، نه دي بندیانوي. خالد خراساني په 2014 کال کې د پاکستان پوځي ښوونځي له برید وروسته د امریکا په مشرۍ د ناټو او افغان امنیتي ځواکونو په ګډو عملیاتو کې د ننګرهار په شینوارو کې ونیول شو. د ولسي جرګې غړي وایي ملا برادر خوشي کېدل به د سولې له ځنډېدلي بهیر سره مرسته وکړي. واقعیت که دا رقم تبادلې دوامداره واوسي، زه د سولې دپاره او د دې جنګ د ختمولو دپاره په نفع بولم، ځکه چې دا دوه ملکونه بیا یو په بل باندې اعتماد کولی شي. هغه مهال چې صلاح الدین رباني د سولې عالي شورا رئیس په پاکستان کې د ملا برادر سره لیدلی و، خو هغه مهال د ملا برادر رواني وضعیت ښه نه و او د پاکستان له لوري سخت شکنجه شوی و. د تبادلې په تړاو باور داسې کېږي چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ خرابې اړیکې به سره وصل شي. ملا برادر اخوان د طالبانو په لیکو کې خاص توګه د جنگي قومندانانو کې او د ملا محمد عمر اخوان په پلویانو کې یو خاص اثر او رسوخ څخه برخمن دي. زه فکر کوم چې کېدای شي هم د سولې له پروسې څخه ورڅخه استفاده وشي او هم له پاکستان سره د اړیکو په بیا رغونه کې لا اقل یو قدم ووسي. افغانستان له پاکستان سره د بندیانو د تبادلې کومه هوکړه نه لري، خو د مخکیني ولسمشر حامد کرزي د حکومت پر مهال بار هڅې شوي چې د پاکستان په زندانونو کې بندي طالبان راخوشي شي. له دې وړاندې د پاکستان حکومت له کابل هم غوښتي و چې د ټي ټي پي 2 تنه غړي دوی ته وسپاري چې افغان حکومت دا غوښتنه رد کړې وه، خو اوس به ولیدل شي چې دا تبادله کیدونکې ده او که نه. خو پاکستان هغه طالبان په بندخونو کې ساتلي چې د پاکستان له ګټو سره اړخ نه لګوي. کابل ښار کې د اوبو کیفیت مخ په خرابېدو دی. د اوبو او برېښنا وزارت وایي په دغه ستر ښار کې د اوبو سطحه ټیټه سوې او احتمال شته چې 5 کاله وروسته تر ځمکې لاندې اوبه زهرجنې سي. دوی وایي اوبو مدیریت او ذخیرو برخه کې له سکټوري وزارتونو سره په ګډه هڅه کوي چې د کابل ښار د اوبو ستونزه هواره کړي. د روغتیا پالانو د موندنو له مخې په دې میلیوني ښار کې د څښاک اوبه ورځ تر بلې مخ په ککړتیا دي چې د ښاریانو روغتیا ته ستر ګواښ ګڼل کیږي.
ښار جوړونې، کرنې او اوبو او برېښنا وزارت د کابل ښار د اوبو د کیفیت او کمیت د ارزونې په موخه دلته په یو ورځنۍ غونډه کې پر دې بحث کوي چې څنګه په کابل ښار کې د اوبو د کمښت ستونزه حل کړي. دوی خبر ورکړ چې کابل ښار کې د اوبو سطحه خورا ټیټه شوې او د چارې دوی جدي اندېښمن کړي دي. تخریب کیفیت آبای زیرزمینی داریم نی که بحران به 5 سال بعد شروع میشه. امی حال بحران شروع شده، بحران ادامه داره، ولی در 5 سال بعد بحران جدیتر میشه. 5 سال بعد در وقت مثال زدم این بود که ترس ما از شروع اثرات زیست محیطی استفاده از آبای زیرزمینی شروع بشه. تا حال ما با اثرات زیست محیطی هنوز مواجه نشدیم، فقط با کمبود آب مواجه شده. خو عثماني بیا د اوبو مدیریت د خپل راتلونکي کار لومړیتوب یاد کړه او په دې برخه کې د څو اوبو بندونو د جوړولو یادونه وکړه. در بخش آبرسانی برای شهر کابل و اطراف کابل 2 پروژه همکنون از طرف وزارت انرژی و آب زیر کار قرار داره. یکی بند شاه و عروسه که کار از او جریان داره و دوم برنامه‌ریزی برای احداث بند شاتوت. کار مطالعات تفصیلی بند سال گذشته به پایان رسید. بلخوا د کرنې او اوبو په برخه کې د ولسمشر سلاکار د اوبو د کمښت اصلي لامل د ورښتونو کمښت او د کابل ښار د نفوسو زیاتوالی یاد کړ. دغه راز ښاریان ګرم وګڼل چې ګوندې د اوبو په استعمال کې اسراف کوي. د بلې خوا زه فکر کوم که موږ مقایسه کړو د اوبو استعمال د پخوا په کچه، نن مو د اوبو استعمال زیات شوی دی. پخوا WHO فکر کاوه چې یو نفر 10 لیټر استعمالي، مګر زه فکر کوم اوس به شاید دا اصل ته رسېدلی. کابل ښار د شاوخوا 6 میلیونه وګړو په درلودلو سره د افغانستان د هغو ښارونو له ډلې څخه دی چې اوسیدونکي په بشپړه توګه پاکو اوبو ته لاسرسی نه لري. د چاپیریال ساتنې ادارې د وروستیو راپورونو پر اساس په دغه ښار کې تر ځمکې لاندې 80% اوبه صحي نه دي. د ننګرهار د خلکو لپاره نوې ټولنیزې شورا د ننګرهار په امنیتي وضعیت اندېښنه وښوده. د شورا لپاره مشر الحاج فضل کریم فضل وټاکل سو او په ملي شورا کې د ننګرهار د خلکو استازو او یو شمېر نورو کسانو یې ملاتړ وکړ. ښاغلي فضل ژمنه وکړه چې د قومونو د یووالي او ستونزو د هواري لپاره به په ګډه کار کوي. د ننګرهار د خلکو د ټولنیزې شورا پرانست غونډه. د ننګرهار ولایت د خلکو ټولنیزې شورا لپاره مشر الحاج فضل کریم فضل وټاکل شو او مشرانو د درناوي پګړۍ ورپه سر کړه. د شورا مشر فضل کریم فضل وایي د ټولو ننګرهار میشتو قومونو سره به اړیکې ساتي، د حقوقو غوښتنه به یې کوي او په ټوله کې به د افغانستان د ثبات او پرمختګ لپاره د نورو قومونو او شوراګانو سره په همغږۍ کار کوي. خو اوس ننګرهار تر بلې هرې سیمې سخت په امنیتي کړکېچونو کې راګیر دی. له کلونو راهیسې د بیا رغونې کارونه په ټپه ولاړ دي. د دې ټولو لپاره په اخلاص او ورورولۍ باید سره راټول سو او د خپلو ولسونو هدفونو امنیت، ثبات، پراختیا او زده کړو په برخه کې د پرمختګونو لپاره زموږ او ستاسو د راټولېدلو ته اړتیا وه. په غونډه کې د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مستمیار ډاډ ورکړ چې په ټول توان به له دغې شورا ملاتړ کوي او د ستونزو د حل سربیره به د یووالي لپاره کار وکړي. کابل میشتو یا د ننګرهار د خلکو کومه مجلس چې دلته شروع شوی شورا جوړه شوې دا هم تاییدوو هم ورسره مرسته کوو. غږ او فرمایش ستاسو زموږ وینه او مال ټول ستاسو په خدمت کې. دلته راغلو نورو مشرانو هم د ننګرهار د خلکو ټولنیزې شورا څخه ملاتړ وکړ او د پرمختګ لپاره یې هر اړخیزې ژمنې وکړې. چې په ننګرهار کې 53 شوراګانې دي. 53 زما هیله د دې شورا نه دا ده هغه شوراګانې چې په ننګرهار کې فعالیت کوي هغه شوراګانې ځان سره همغږي کړي، هغه ولسونه سره یو ځای کړي او په ګډه په تفاهم باندې موږ او تاسې ننګرهار ولسونو ته د خدمت مصدر وګرځو. دغه کوم مشکلات چې همدا اوس مخکې جناب حاجي صاحب تاسو ته نه یادونه وکړه، د دې مشکلاتو په له منځه وړلو کې تاسو یوازې نه یې، ستاسو خویندې، ستاسو بچیانې، ستاسو میندې، ستاسو لوڼې له تاسو سره دي. ټول شکر الحمدلله نن تعلیم یافته لوڼې لرئ. موږ د دې شوراګانو جوړولو ملاتړ کوو او حاجي صاحب ته مبارکي ویو. واقعا دا یو نیک اقدام ده چې هر چېرته 15 نفر راټولېږي
دا یو ښه اقدام ده د اتفاق دپاره د اتحاد دپاره. زه وایم چې دغه شوراګانې خو ډېرې جوړې شوي دي او ډېرې دي او مشران یې معلوم دي. زه دغه مشران دي ټول یو ځای ته راغونډ شي او کېدیني اول د مشرکي په امنیت باندې خبره وکړي. ولسونه نن دغه شی غواړي چې دا تاسې دا اقدام کړی دی، دغسې شورا غواړي او ولسونه نور سخت ستړي سوي دي. د ننګرهار ولایت د خلکو نیکمرغي، د ناوړه دودونو له منځه وړل، د ولسونو ترمنځ یووالی، د ننګرهار ولایت بیارغونه، امنیت او پرمختګ د دغې شورا له مهمو اهدافو څخه دي. د ملي یووالي حکومت په تیر 3 کلن مزل کې ناکامه و. شنونکي عوام خلک وایي ملي یووالي حکومت له بهرني سیاست پرته په نورو ټولو برخو کې پاتې راغلی. کارپوهان د حکومت د پاتې راتلو لوی لامل په تیرو 3 کلونو کې د ارګ او سپېدار ماڼۍ ترمنځ اختلافات او ناندرۍ یادوي. د ملي یووالي حکومت 3 کلن شو، خو هغسې کار یې نه دی کړی چې خلک قانع کړي. د خلکو استازي وایي د ملي یووالي حکومت له بهرني سیاست پرته په نورو ټولو برخو کې ناکام دی، چې په خبره یې حکومت نه دی توانېدلی ناامني، فساد، بیکاري، قومي تعصبات، فقر او زورواکي او قانون ماتونه له منځه یوسي. نړیوال سیاست کې یا په نړیوالو اړیکو کې تر یو حده پورې بریالی دی، لیکن هغه مسایل چې په داخل کې دي یا هغه مشکلات چې داخل دي نظام کې دننه دي یا هغه مشکلات چې له ولس سره د حکومت په تړاو باندې ارتباط لري په هغو کې ډېر کامیاب نه ده. د رهبرانو لاسته راوړنه په داخلي سیاست کې ناکام دي. د افغانانو ترمنځ د ملي وحدت په رښتینې ملي وحدت په راوستلو کې ناکامه دي. په ټوله کې حکومت ناکامه او ونه توانېده چې هغه څه چې دوی تعهد کړی و، وعده یې کړې وه ملت ته، ولس ته، هغه شي ته ونه رسېدله. عام خلک هم له حکومت ناهیلي دي. دوی وایي هغه هیلې چې د ملي یووالي له حکومته درلودې نه دي پوره شوي. په ژوند کې بدلون نه دی راغلی، ناامني او بېوزلي لا پسې ځپلي دي. حکومت وحدت ملی بدون شک دستاوردهایی داره، اما متاسفانه که دستاوردهایش اندک است. برعکس مشکلاتی را که از بابت حکومت وحدت ملی برای مردم افغانستان و برای افغانستان خلق شده بیشتر از دستاوردهایشان است. در فساد کوي ګورو اس کوم یعنی لاسترون کې نه لري، یعنی کوم امتیاز نه لري چې مسوي مسخیر شوی دی کنه. در فساد کوي ګورو د وخت نه اوس زیاته شوی ده. شنونکي بیا په کورني سیاست کې د حکومت پاتې راتللو لامل د ولسمشر او اجرایي رئیس ترمنځ اختلاف په ګوته کوي، چې په خبره یې د افغانانو 3 کاله وخت د حکومت د مشرانو ترمنځ په لانجو تیر شو. دوه مختلفو مفکورو خلک سره یو ځای کېدل او هغسې خلک چې ډېر سخت سره مخالف وو د مفکورې له لحاظ د هر لحاظ نه، نو د فشار په وجه سره یو ځای شوله، یو بل قوت دی یو ځای کړله. نو ځکه دوی دې ته آماده نه وو چې ذهنا روحا چې یو سره په یو دفتر کې دواړه د یو هدف لپاره کار وکړي. نو دا وجه وه چې دوی 2 کاله مطلقا ضایع شوله او ملت قرباني ورکړله. خو د ملي یووالي حکومت وایي تیر 3 کلن مزل یې له لاسته راوړنو ډک دی. فساد سره د مبارزې، اقتصادي ودې، د امنیت ټینګښت، سولې، د ښځو حقوقو او د بهرني سیاست په برخو کې بریالي دي. ولسي جرګې ته د نوماند وزیرانو معرفي کېدل وځنډېدل او دا کار ولسي جرګې د ځان سپکاوی یاد کړ. ټاکل شوی و حکومت 8 نوماند وزیران نن ولسي جرګې ته ور معرفي کړي، خو د نامعلومو دلایلو له کبله دا کار ونه سو. د ولسي جرګې ځینې غړي وایي حکومت ورته په کمه سترګه ګوري. له اوږدو لانجو او اوږده ځنډ وروسته حکومت لږ تر لږ 8 نوماند وزیران ولسي جرګې ته ور وپېژندل، خو د دوشنبې په ورځ یې معرفي نه کړل او دا کار ولسي جرګې د ځان لپاره سپکاوی وباله. تر اوسه د نوماند وزیرانو د نه معرفي کېدو لامل نه دی معلوم، خو اداري پلاوی تخنیکی ستونزې یادوي. ولی نسبت آمادگی های لازم تکنیکی که الا فردا تکمیل نخواهد شد معرفی ایشان به تاریخ یاد شده میسر نمی باشد. بدین وسیله احترامانه و مجددانه خواهشمندیم تا به ادامه همکاری های همیشگی خویش برنامه معرفی کاندید وزرا را از فردا به هفته آینده بعد از ختم مراسم 10 عاشورا
معقول فرموده. د حکومت دې پریکړې چې د دوشنبې په ورځ نوماند وزیران معرفی نه کړل د ولسی جرګې ځینې غړي غوسه کړل. روز حکومت نشان داد که هر تصمیمی که توسط پارلمان گرفته شود ولو منطقی باشه، صلاحیت‌های قانونی پارلمان باشه، اونا با او اعتراض میکنن. امروز حکومت افغانستان نشان میده که به اصل تفکیک قوا احترام نمیگذاره. د یوې هفتې لپاره د اعتراض په شکل باندې باید ولسی جرګه دروازه وتړل شي ترڅو حکومت قانون ته احترام وکړي او د قانون مطابق عمل وکړي. به احترامی جناب رئیس به قانون اساسی افغانستان است. خو د ځینو وکیلانو برداشت داده چې د ځنډ لامل د مشرانو ترمنځ خپلمنځي ستونزې دي او دغه راز دا اندېښنې هم شته چې ګنې د نوماند وزیرانو په غوره شوو کسانو کې بدلون راشي. په دې تالار کې دغه راز د نوماند وزیرانو پر کمپاین هم نیوکې وشوې. وکیلان وایي وزیرانو ته د تمې خلاف او په لوړو مصرفونو غونډې جوړیږي. پرسیده شود که این چند مصرف شد در این مهمانی؟ دوم از کدام منبع ای پول پیدا شد؟ سوم اگر از پول بیت المال است این گناه است، اگر از پول شخصی وکیل یا رئیس مشران جرگه است این اسراف است و در اسلام اگر اشتباه نکنم اسراف کننده را برادر شیطان اگر اشتباه نکنم لقب دادن. د جرګې مشري چې هماین کوله خپل وکیلان یې د سپکاوي عاملین وګڼل. مسئله ای که به ولسی جرگه به احترامی از طرف حکومت صورت میگیره، وکیل صاحبای محترم ای به ما و شما تعلق میگیره، به می جرگه تعلق میگیره. رئیس صاحب جمهور مملکت در صدها مورد قانون اساسی را نقض کرده و عین شکل قوانین نافذه کشور دیگر هم نقض کرده. سر له اوسه نیوکې دا دی چې یو شمېر وکیلانو له نوماندانو سره د مقررې په بدل کې د رایې ورکړې ژمنه کړې چې په دغه موضوع د تالار دننه هم اندېښنه ښودل شوې ده. د معلوماتو په اساس تر اوسه جرګې ته یوازې د 2 نوماند وزیرانو تحصیلي اسناد رسیدلي خو څېړل شوي نه دي. د افغان دولت ځمکې په پېښور کې هم د غاصبینو له دوربینه لیرې نه دي پاته. هلته د افغان ملي بانک ځمکې باندې جوړ شوي مارکیټ باندې ځایي زورواکو غاصبینو دعوا کړې او د مارکیټ د لاسته راوړلو لپاره کار کوي. د افغان ملي بانک مارکیټ چې له 300 زیات دوکانونه لري په یوه محکمه کې غاصبینو ګټلی او په بله محکمه کې د افغانستان قونسلګرۍ. تېره ورځ هلته لاریون وسو او غوښتنه دا وه چې مارکیټ دې له غاصبینو وژغورل سي. د هرې ورځې په تېرېدو غاصبین زړور کیږي. لامل دا دی چې د ځمکو د غاصبینو پر وړاندې جدي اقدام نه کیږي. اوس دا لړۍ تر پېښوره ورسېده. دا کسان د اعتراض په ډول راټول شوي. غوښتنه دا ده چې په پېښور کې د افغان ملي بانک یو مارکیټ چې ځایي زورواکي پرې دعوه کړي راوګرځول شي. افغان نیشنل مارکیټ د افغان ګورنمنټ جایداد دی چې په 1947 او په 46 کې د چندرپل نه خریداری کړی دی، لیکن محاکم الثلاثه د افغان ګورنمنټ په ضرر باندې خپلې فیصلې صادرې کړي دي. چې یک طرفه دې ځان یو کمزوري شوې ده، د هغې موږ افغان ملي بانک ته دا خبرداری ورکوو چې دلته کم تاسو کس کې نیولی و چې هغه د نستوني مارو. موږ یې وچیچلو د نستوني مارو چې په کجوري نوم باندې یادېږي چې خپل حکومت لا د پاکستان حکومت له دونه غټه دوکه ورکړه. کله چې یو ځای کیس وبیلل شي نو 3 میاشتې مخکې نوټس جاري شي چې باید دا ځای زموږ نه لاړې په حکومت پاکستان سپریم کورټ نه دغه راشي کاغذ چې تاسو ځان غم وکړئ، خو ده موږ ته هېڅ ونه ویل. مارکیټ له 300 زیات دوکانونه لري او هر کال افغان ملي بانک ته مالیه ورکوي. دا ځمکې له ډېر وخت راهیسې د افغان دولت ملکیت دی چې یا د سفارت لپاره ورکړل شوي او یا افغان دولت په پیسو اخیستې دي. قضیه په محکمه کې ده. یوه محکمه د افغانستان قونسلګرۍ ګټلې او بله زورواکي ګټلې. افغان ګورنمنټ موږ دا پوښتنه کوو چې موږ سره څنګه چې موږ شانه بشانه والی دغه شان زموږ اواز دی اوري، زموږ فریاد دی اوري. دلته چې کوم اوس دا یو بیا هم بدماشي کې کجورۍ دی دې ځینې ختم شوی دی او بیا هم د افغان ملي بانک د اواز د خبرې هغه نافرماني کوي، راځي او دلته ناسي او کشمیریانو سره معاهدې کوي چې یاره زه به هله دې ځي نه ځمه چې ستا ته په دې ځای باندې دستخط وکړم یا دا ځای تا ته حواله کړم. نو اوس موږ د ولسمشر د افغان ولسمشر نه دا تقاضا ده چې دغه ډیپلوماتیک لارې او د هغې نه نورې هم تیزې کړي چې دغه دوکانداران کرایه‌نشینان متضرر نشي او د دواړو حکومتونو تعلقات ښه پاتې شي. د دوکاندارانو غوښتنه دا ده چې د ځمکې اصلي مالک افغان دولت دی او باید اجازه ورنه کړي چې ځمکه یې له لاسه ووځي. پولیسو اوس دوکاندارانو ته خبرداری ورکړی چې له مارکیټ ووځي او مارکیټ ځایي زورواکو ته پرېږدي.
پېښور کې افغان قونسلر وحید تویان له محکمې غوښتي چې په خپله پرېکړه بیا کتنه وکړي او دا پرېکړه د دواړو هیوادونو اړیکې هم خرابولی شي. د پېښور اړوند نورو سیمو کې هم د امان الله خان په نوم 240 جریبه ځمکه شته چې ځینې یې غصب شوي او ځینې اوس هم مالیه ورکوي. د ملي تدارکاتو اداره وایي هغه کړۍ یې ماته کړې چې قراردادونه یې انحصار کړي وه. دغه اداره وایي په 3 کلونو کې د لویو پروژو زرګونه قراردادونه څېړل شوي چې د 380 میلیارده افغانیو په ارزښت له 2000 ډېرې پروژې منظور کړي دي. مسؤلین وایي دولتي پروژو کې د داخلي شرکتونو ته 25% لومړیتوب ورکړی دی. د ملي تدارکاتو اداره په قراردادونو کې د روڼتیا له اړخه د 18 میلیارد افغانیو سپما خبر ورکوي. د دې ادارې سرپرست وایي 3 کلونو کې د ګڼو پروژو قراردادونه له سره څېړلي او په 2313 پروژو کې د سپما ترڅنګ د 50 میلیارد افغانیو د اختلاس او حیف کېدو مخه نیولې. بر علاوه قانونمند شدن پروسه و معیاری شدن اسنادی که به پروسه تدارکات استفاده می‌شده طی از 3 سال 18 میلیارد افغانی صرفه‌جویی صورت گرفته. یعنی قبلا پیش از پروسه اصلاحات قراردادها بسیار به قیمت‌های گزاف صورت می‌گرفت. کاکړ وایي پخوا دولتي قراردادونه مشخصو شرکتونو انحصار کړي وو، خو اوس هر هغه شرکت دولتي پروژه اخلي چې د کار د کیفیت وړتیا ولري. پخواني حکومت کې تدارکات د اقتصاد او مالیې وزارتونو پر مخ وړل، خو اوس دا چاره د ولسمشر غني په مشرۍ د ملي تدارکاتو کمیسیون او د تدارکاتو اداره مدیریت کوي. زمانی که انحصار وجود داشته و یا شرکت‌ها از طریق پروسه های غیر شفاف قرارداد به دست می آوردن، او شرکت هایی که حقشان بود در حق از اونها جفا صورت می گرفت. د ملي تدارکاتو اداره غواړي د تدارکاتو معیاري کېدو لپاره دا چاره برېښنایي کړي. چارواکي وایي د ملي بودیجې 50% تدارکاتو کې لګول کېږي او که تدارکاتي چارې برېښنایي شي د فساد کچه به راټیټه شي. د کندهار امنیت د ګاونډي ولایتونو له امله تر ګواښ لاندې دی او اړتیا ده چې ګاونډي ولایتونو امنیت ته پام وشي. اجرایي رئیس وایي د کندهار وضعیت له نږدې کتلی چې خلک یې لا هم د حکومت کارونو ته سترګې په لاره دي. له دې سره عبدالله خبر ورکړ چې 2 ورځې وروسته د سوداګریزو اړیکو د پراختیا لپاره هند ته ځي. اجرایي رئیس د یکشنبې په ورځ کندهار ته تللی و چې د کندهار وضعیت له نږدې وګوري او هلته یې د صنعتي پارکونو لپاره د 10 میګاواټ لمریزې برېښنا پرانیسته وکړه چې 19 میلیونه ډالر لګښت پرې راځي. نن یې اجرایي ریاست کې د وزیرانو شورا ته د خپل سفر موخه او لنډ راپور وړاندې کړ. چون ولایت همجوار ناامن است او تاثیر خود داره و از او طرف خط هم که مشکلات گاه و ناگاه ایجاد میشه، اما به صورت کل وضع امنیتی قندهار به مراتب بهبود پیدا کرده که دلته اجرایي رئیس کندهار ته د غزني له لارې د 10 میګاواټه نورې برېښنا خبره هم وکړه او اړونده وزارتونو ته یې لارښوونه وکړه چې لاس په کار شي. ټاکل شوی اجرایي رئیس 2 ورځې وروسته د اړیکو د پراختیا لپاره هندوستان ته لاړ شي. تمرکز سفر روی مسائل تجارت و سرمایه گذاری است بین افغانستان، هندوستان و ایالات متحده امریکا که سرمایه گذارا از هر 3 کشور در کنفرانس شرکت میکنند و در پلوی از او ملاقات‌های دو جانبه داریم با مقامات کشور هندوستان. عبدالله په کندهار کې د خلکو ستونزې لیدلې. دلته یې ټولو وزیرانو ته سپارښتنه وکړه چې په نوبت سره ولایتي سفرونه وکړي او د خلکو له ستونزو ځان خبر کړي. عبدالله کندهار کې د اروزګان له خلکو سره هم لیدلی وو چې د بندو روغتونونو څخه یې شکایت درلود او دا شکایت به تر امنیت شورا پورې ورسیږي. بهرني خبرونه تر لنډې دمې وروسته. بیا هم ښه راغلاست او دا هم د دې مهال بهرني خبرونه. کردانو د خپلواک هیواد لپاره ټول پوښتنه وکړه.
ټولپوښتنه کې د کردانو مشر مسعود برزاني په ګډون زرګونو کسانو ګډون وکړ. د دغې ټولپوښتنې سره به په سیمه کې خورا واره کردان یو موټی سي او د یو خپلواک کردستان په توګه به وپېژندل سي. اخوا تهران، انقره او بغداد د دغې ټولپوښتنې خلاف دي او دا د سیمې ناامنۍ ستر لامل ګڼي. د عراق شمال کې د خپلواک کردستان لپاره ټولپوښتنه وشوه چې زرګونو کردانو پکې برخه واخیسته. په عراق کې د کردانو مشر مسعود البرزاني د روانې سپټمبر میاشتې په پیل کې اعلان وکړ چې د کردانو د خپلواک هیواد لپاره به ریفرنډم وکړي چې د ګاونډي هیوادونو او یو شمېر نړیوالو نیوکې یې راوپارولې. امریکا هم تېره اونۍ له کردانو وغوښتل چې دغه ټولپوښتنه وځنډوي او د سیمې د ناامنه کولو مخه دې ونیسي. کردان د سختو غبرګونونو او نیوکو سربیره هم دغه ریفرنډم وکړ. رایه اچوونکي وایي خپلواک هیواد یې قانوني حق دی او هیڅوک نشي کولی دا حق له دوی واخلي. ما مثبته رایه ورکړه. دا زموږ حق دی. دلته له 40 تر 50 میلیونو کردان اوسیږي او هیواد نه لري. زه پر ملګرو ملتونو غږ کوم چې موږ سره د خپلواک کردستان د جوړولو لپاره مرسته وکړي. زه د قربانیانو له کورنۍ هم غواړم چې راشي او مثبته رایه ورکړي. اساسي موږ مثبته رایه ورکړه. که خدای کول موږ به خپلواک شو. دا بیلتون نه دی، دا خپلواکي ده. موږ په خپل هیواد کې ژوند کوو. نن ډیره ښکلې ورځ ده. موږ دلته راغلي وو چې د خپلواک کردستان لپاره رای ورکړو. نن د جشن ورځ ده. که خدای کول موږ به بریالي شو او له هر څه به آزاد شو. د کردانو مشر مسعود البرزاني هم له خپل زوی مسرور البرزاني سره یو ځای په دغې ټولپوښتنه کې ګډون وکړ او مثبته رایه یې ورکړه. کردان د عثماني امپراتورۍ له ړنګېدو وروسته یو بې هیواده او پاشلی قوم پاتې شو چې عراق، ترکیې، ایران او سوریه کې په جلا جلا توګه اوسیږي. چین پر شمالي کوریا او امریکا غږ وکړ چې خپل منځي کړکېچ نور راکم کړي. د چین د بهرنیو چارو وزارت ویان په یوه خبري ناسته کې ویل د کوریا ټاپووزمې پر سر د دواړو هیوادونو لانجه به سیمه نوره هم ناامنه کړي. نوموړي له دواړو لورو غوښتل چې دغه جنجالونه محدود کړي. دا خبرې وروسته له هغه کیږي چې تېره ورځ ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د بهرنیو چارو وزیر او کیم جونګ ته ګواښ وکړ چې د دواړو ژوند ډیر لنډ دی. د ملګرو ملتونو په دویمه سرمشریزه کې د ټرمپ له سختو څرګندونو وروسته د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ ترنګلتیاو زور اخیستی او لفظي شخړې زیاتې سوي دي. دا هم د دې مهال د لوبو نړۍ. د افغانستان د کرکټ 19 کلنه ملي لوبډله بنګلادیش سره د سیالیو په موخه بنګلادیش ته لاړه. ټاکل شوې د دواړو هیوادونو ملي 19 کلن لوبډلې 15 ورځې سیالي وکړي. د دغو لوبو لومړۍ لوبه به د روانې زیږدیزې میاشتې په 28 نیټه او وروستۍ لوبه به د بلې میاشتې په 6 نیټه ترسره کړي. په لوبډله کې لوبډلمشر نوین الحق عمران محمدي، نوید عبید، درویش رسولي، نثار وحدت، قیس حسن، ابراهیم زدران، مجیب زدران، یوسف زازی، عظمت الله، وفادار محمد، اکرام علی خیل، رحمان الله گربز، پرویز ملکزی، طارق ستانکزی او شمس کډوخیل ته ځای ورکړل شوی. د دغو سیالیو موخه د 19 کلنو د اسیا کپ او نړیوال کپ لپاره تیاری بلل شوی. د 19 کلنو اسیا کپ د روان کال په نومبر کې د مالیزیا په کوربتوب او نړیوال جام د راتلونکي 2013 کال د جنورۍ په 6 د نیوزیلند په کوربتوب پیلېږي. وړاندې کرکټ بورډ ویلي چې د هر سفر لپاره به لیږونکې لوبډله د رسنیو په شتون اعلانوي، خو 19 کلنې ملي لوبډلې د تګ پر مهال رسنۍ نه وي ورغوښتل شوي. د اسیا د سالون د ننه اولمپیکي سیالیو کې د افغان لوبغاړو پر ګډون نیوکې. د محمود حنیف په مشرۍ اولمپیک وايي ظاهر رهبر په دغو سیالیو کې د وړتیا په معیار نه بلکې د اړیکو په اساس لوبغاړي لیږلي، نو ځکه ګډو لوبغاړو ماتې وخوړې. متاسفانه به شکل شخصی و به شکل قومی و به شکل یک رقم دیگه متاسفانه مو افراد نزدیک با خودشان اونا بردن و در سفر بردن از اهل ورزش و اهل فن و متخصصینی که مد نظر بود متاسفانه به هیچ وجه من الوجوه اونا متاسفانه استفاده نشدن. د اسیا د سالون د ننه اولمپیکي سیالیو کې 3 هیوادونو ګډون کړی. له افغانستان څخه په دغو سیالیو کې ټول ټال 150 لوبغاړو برخه اخیستې چې دا د ډېر شمېر لوبغاړو له مخې اومه درجه ده، خو یوازې یو د سرو زرو مډالۍ ګټلې.
حداقل 7 مدال داشتیم، 7 ورزشکار می بردیم. 180 نفر ورزشکار ببری 7 مدال بیاری، 38 میلیون بودجه دولت حیف و میل بکنید این مسابقات، واقعیت که برای من قناعت بخش نیست و برای مردم افغانستان هم. ورزشکاران وایي که اولمپیک د وړتیا له مخې لوبغاړو ته برخه ورکړې وه نو افغانستان به ښه نتیجه ترلاسه کړې وه. دوی د سایکل ځغلونې فدراسیون لوبغاړو سره دوه مخی چلند له اصولو خلاف ګڼي. مثلا فدراسیون بایسکل بگیم که ما بایسکل سواری که میتونستیم یک امید داشته باشیم در داخل سالن، تیم اصلیش نرفته و فدراسیون موازی را برده بودن که حتی اونا را اجازه در مسابقات ندادن. خو د ظاهر اخبار اړخ اولمپیک ردوي چې ګنې د وړتیا له مخې دې لوبغاړي نه وي لېږل شوي. دوی وایي د لوبډلو د انتخاب لپاره یې کمیسیون جوړ کړی و. د اسیا د سالون دننه اولمپیکي سیالیو ته افغانستان 38 میلیونه افغانۍ ځانګړې کړي، خو د دومره ډېر شمېر لوبغاړو د ګډون سره یوازې یو د سرو زرو میډال ګټلی. تمه وه چې په فوټسال کې به افغان لوبډله ښه وځلیږي. د فوټسال لوبډلې ته په ټولنیزو رسنیو کې ډېر کمپاین وشو، خو یادې لوبډلې هم تېره شپه له ایرانه په لوی توپیر ماته خوړه. د فوټسال ملي لوبډله به اوس د 3م مقام ګټلو لپاره له جاپان سره سیالي وکړي. افغانستان د 9مې ورځې په دوام د ټول 11 میډالونو په ګټلو سره چې یو یې د سرو زرو، یو د سپینو زرو او پاتې د برونزو دي 23م مقام درلود. د ویشو په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه افغان لوبډله روسیې ته روانه شوه. 14م پړاو د ویشو نړیوالې سیالۍ به سبا د روسیې په کازان ښار کې پیل شي چې افغان لوبډله به پکې هم ګډون وکړي. په دغې ډله کې 6 لوبغاړي، 15 روزونکي او یو هیئت دی چې د بلې میاشتې تر 4مې به هلته په سیالیو کې برخه واخلي. افغانستان په دغو سیالیو کې تیر ځل هم ګډون کړی چې لاسته راوړنې درلودلې. د ویشو په نړیوالو سیالیو کې به نږدې 80 هیوادونه برخه واخلي. د خپل ټولو همکارانو څخه په مننې سره دا و تر دې مهاله زموږ خبرونه ستاسو له ملتیا مننه. تر بیا د الله په امان.